شروع کوم په نامه د لوی خاوند خدای تعالی چې ډېر لوی مهربانه او بخښونکی بادشاه دی. د مشال ټي وي ګرانو مینوالو کتونکو د خپل ورور امجد علي سورج لخوا په دلو سلامونه قبول کړئ. مینوالو په د مشال ټي وي د ملغلرې پروګرام کې زه ستاسو ورور ستاسو کوربه امجد علي سورج د خپل ډېر ګران محترم مشر صدارتي ایوارډ یافته د 240 کتابونو خالق په مختلفې سندرې مشهورې دي په پښتو ادب کې یو لوی معتبر نوم لایق زاده لایق صاحب سره به زما مرکه د هغه نه به یو څو سوالونه کوو او د هغه نه به کلامونه اورو. وړاندې پوښتنه زه د خپل ګران مشر لایق زاده لایق صاحب نه به کوم خو هغه ته به د مشال ټي وي د طرفه ملګرو د طرف نه بخیرالي وایو. لایق صاحب سلامونه. ډېر ډېره مننه. زه مشکور یم د مشال ټي وي او دا د مختلفو ملګرو سره چې تاسو کومې مرکې کوئ دا ښه خبره ده. زه نن هم په دې باندې فخر او ویاړ کوم چې ستاسو د کیمرې دغه شیشې ته مخامخ یم. لایق صاحب وړاندې پوښتنه ستاسو نه دا لرم په پښتو ادب کې د تنقیدي معیار نه څومره مطمئن یې؟ سورج صاحب د تنقید بنیادي غرض دی چې یو فنپارۍ یا یو لیکنی د هغې د نورو ښه کولو لپاره هڅې وکړی شي او د پخوا راسې به تنقیدي لاسونه کېده. خدای بخښله قلندر مومند چې دی په دې پښتونخوا کې د ټول نه لوی نقاد او ډېر لوی لیکوال د هغه چې کومه مرکه به وه په هغې کې به دا لیکوال تلل او خپل کلامونه خپل لیکنې به هلته پیش کولې. خو نن تاسو تپوس وکړو چې نن زه مطمئن یم یا نه یم. نو زه مطمئن په دې وجه باندې نه یم چې خلک تنقید نه برداشت کوي. خو زمونږ پښتانه چې دی هغه دې ته بالکل تیار نه وي. هغه وایي چې ما څه لیکلي دا حرف آخر دی او پوهان خلک به چې یا چې کوم هوښیار خلک به هغې به خپله لیکنه خپله فنپاره به راوړه مشرانو ته به مخې ته کېښوده چې تاسو دا وګورئ چې آیا دا څنګه ده. نو که فرق د تنقید د رجحان یا دغه احساس چې دا را بیدار شي زما ګمان دا دی چې په پښتو کې به ډېر ښه ادب تخلیق شي لکه څنګه چې پخوا و. په کار خو دا دی چې مونږ د 20مې صدۍ نه اوس په 21مې صدۍ کې زموږ پښتو ادب وړاندې لاړ شي. د بده مرغه هغه وړاندې نه دی روان. په شا ځکه روان دی چې ډېر ښه لیکوال شته دې کې هېڅ شک نشته. ښه لیکل کېږي. نن سبا اسانۍ ډېرې پخوا به خلکو کتابونه کتل. نن سبا سوشل میډیا دا خلک تقریبا شعرونه لولي افسانې لولي نو اسانۍ ډېرې دي. خو بیا چې فرض کړه یو سړی یو شی ولیکي یو تخلیق وکړي نو هغه دې کله دا نه ګڼي چې ګڼې دا بالکل حرف آخر دی. د ښه ادب تخلیق طرف ته یو دیوال دی او زه به دا وایم چې دغه دیوال چې څو پورې مات نه شي نو ښه ادب به ګرانه شي. لایق صاحب راځم خپل دویمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه ده چې په پښتو ادب کې د زنانو شاعرانو زیار ته په کوم نظر ګورئ؟ زمونږ چې کومې زنانه لیکوالې دي د شروع راسې په پښتو ادب کې د زنانو برخه پاتې شوې ده. موږ به د سین بیبي نه راواخلو سیده بشرا بیګم د هغې کتاب وزیر هغه ډېر وختي چاپ شوی او د هغه وخت راسې دا لیکنې کېږي خو دومره زیاتې نه دي لکه زمونږ پښتني لیکوالې په شمېر دي. د هغې وجه دا چې زمونږ ټولنه یا زمونږ چې کوم معاشرت دی په هغې کې خلک دا خبره نه خوښوي. اورېدو ته خو ډېر خوشحاله وي. زمونږ د پښتنو ډېر عجیبه مزاج دی. پردی لور پردی زنانه که فرق کم شعر وایي دوی ته ډېر داد ورکوي. خو که ورته وایي که ستا په کور کې هم چې ته یو شاعر شته دی هغې ته هم لږ موقع ورکړه نو دوی هغې ته تیار نه وي. په دغه وجه ده چې که فرض کړه اوس مونږ شمېر شروع کړو نو زیتون بانو ته به راځو بیا به حسینه ګل تنها ته راځو یا به نن وخت کې مونږ سلما شاهین ته به راځو لکه په شمار دي. نو دا خو په کار دا دی چې پښتانه خو په هر لحاظ باندې دا خیال کوم چې جمهوریت پسند دي. که فرق مونږ په سیاسي لحاظ باندې وګورو دا واحده صوبه ده چې دوی بدلون غواړي او دوی بدلونونه راوستي دي او په هر مد کې راوستي دي. خو چې کله دغه طرف ته ووایو بیا دلته کې لږ دي اړاله شي ځکه چې زمونږ پښتني روایت داسې دي زمونږ پښتني اقدار داسې دي. خو په دغه اقدارو کې زما خیال چې دننه په دغه چوکاټ کې دننه مونږ دا نه وایو چې پښتني زنانې راشي او ټول په سټیجونو باندې غزلې ووایي یا د چاربیتې ووایي. خو که فرض کړه داسې ماحول پیدا شي چې د ښځو خپلې مشاهدې کېږي
زمونږ د زنانو زمونږ د خویندو زما خیال دی چې دا به بیا لږه اسانه به هم شي او زمونږ زنانه به د میدان ته راشي. خو اوس دغه دی چې هغوی یو خو د نارینو په مخ کې هغه ودرېدی نه شي ځکه چې هغه یره بیا زما خیال دی چې زمونږ پښتانه چې دي په خپلو ښځو باندې دومره دغه نه کوي. زما خیال دی چې هغه سره د ګوتې نه ونیسي، هغه خو ګرځئ، خو که فرق خور څه کار وکړو نو بیا پښتون ډېر زیات په غیرت کې راځي او بیا وایي چې نه زما خور خو به د کور نه وځي. زما خیال دی چې دا تضاد شته دی زمونږ په ټولنه کې او دغه امید شته چې دا اوس چې کومې ماشومان رالي دا نوي نوي لیکوالانې دي، خو دا دی چې وخت باخلي او زه په دې خبره باندې زما خیال دی چې مطمئن یم چې کوم سفر سین بیبي او جیتون بانو شروع کړی هغه اوس ډېر وړاندې روان دی. نو زه پورې امید یم چې انشاءالله راتلونکي وخت کې به زموږ زنانه لیکوالي ښه ډېري او خدای دې وکړي چې ځکه چې دا موږ ځانه بېلولی نه شو. د سوات چې کوم ادب دی دغې ادبي ماحول دغه معیار ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډېره خوښنه ځکه چې زه په خپله دغه خاورې یم، په دې خاوره باندې فخر او ویاړ کوم ځکه چې کله د سوات خبره ونه شي نو ما ته ښکاري چې زما خبرې به نیمګړي. مونږ خو د زنانو خبره مو وکړه، دا نور خبرې مونږ وکړې، خو سوات چې دی په خپله باندې د سوات ښایست یو فطري ښایست، د هغې نه پس ذهني ښایست دلته سوات کې موجود دی. په سوات کې فن دا په ډېر لوی معیار باندې مونږ دا تلو چې یاره د دې ځای نه چې کوم فنکاران یې تللي دي د پېښور ته یا نورو علاقو ته نو هغوی هم هلته کې بیا دغه فن چې دی وړاندې بوتلی دی. دغه رنګ که مونږ د ادب په خبره کوو نو دلته کې چې کله د والي صاحب نه مخکې د هغه د پلار باچا صاحب دور و د هغه وخت راسې به د سمې د علاقې نه بې شمېره شاعران راتلل او دلته به روزنه کېده، دلته به قدر کېده. نو دا سیمه چې د زما خیال دی چې د نورو علاقو په حساب باندې د نورو ضلعو په حساب باندې دا ډېره زیاته ادبي ضلع ده، ډېره زیاته مخوریزه ضلع ده او نن چې دلته کوم ادب تخلیق کېږي تاسو یقین وکئ چې څه وخت و چې اشنغر به په ادب باندې یا په شعر باندې خپل یو راج کاو، خو اوس هغه دور نه دی پاتې. اوس سوات چې دی ملکنډ چې دی که فرق تاسو ټول ملکنډ راولئ نو په ملکنډ کې دومره زرخیزه ذهنونه دي، دومره ښه شعر لیکي، دومره په وزن باندې پوره شعر لیکي چې یو وخت داسې راتلونکی دی. ما ته بیخي ښکاري لکه زه چې سوات ته راشم زه خو تقریبا په ټول د بومي په علاقو کې وګرځېدم، شعرونه مې د خلکو واورېدل، خو د سوات چې کوم زلمی کول دی دلته چې څومره بیداري ده دا پخوا هم وه دا به نن وي او زه پوره مطمئن یم خپل له سوات نه ځکه چې په سوات باندې ویاړ کوم، خامخا به پرې ویاړ کوم او سوات خلکو ته شعور ښودلی دی همیشه. اوس راځم ستاسو سره چې کوم لوز مې کړی و چې د هغه نه به کلامونه اورو او دا کلامونه د هغه نه اورو تاسو ترې خوند واخلئ. د ټولو مینوالو لپاره جی ما که په خوله درته د مینې اظهار کړی نه دی، ما که په خوله درته د مینې اظهار کړی نه دی، تا مې د زړه د درزېدو نه انکار کړی نه دی او هیڅ نه پوهېږم چې سبب د کړېدو مې څه دی، هیڅ نه پوهېږم چې سبب د کړېدو مې څه دی، ما خو میږی چاته په ژوند کې ازار کړی نه دی. هیڅ نه پوهېږم چې سبب د کړېدو مې څه دی، ما خو میږی چاته په ژوند کې ازار کړی نه دی او د وخت دایانو همیشه خپل رضا کړې ده، د وخت دایانو همیشه خپل رضا کړې ده، کم یو منصور دی چې حالاتو په دار کړی نه دی او لکه چې تا پسې مې دواړه سترګې سپینې شولې، لکه چې تا پسې مې دواړه سترګې سپینې شولې، داسې په ژوند کې ما د چا انتظار کړی نه دی. او مینوالو یو شعر دی چې تاسو توجه وکړئ، ته چې ما ته په خوند خوند داسې خبرې کوي، ته چې ما ته په خوند خوند داسې خبرې کوي هغه سړی خو په سړو کې چا شمار کړی نه دی، ته چې ما ته په خوند خوند داسې خبرې کوي هغه سړی خو په سړو کې چا شمار کړی نه دی او مقصد ده چې نن یې ویل زما لایقه خفه کېږي به نه، نن یې ویل زما لایقه خفه کېږي به نه، ما په مین سړي تر اوسه اعتبار کړی نه دی. یو بل تا دوی ویلي یو بل دغه مینوالو د مشال ټي وي د کتونکو دپاره دا چې هر نظر مې حیران پاتې دی،
دا چې هر نظر مې حیران پاتې دی لا پکې تصویر د جانان پاتې دی دا چې هر نظر مې حیران پاتې دی لا پکې تصویر د جانان پاتې دی او ولې مې سلګو ته ورخطا شولې ولې مې سلګو ته ورخطا شولې لا خو مې د اوښکو باران پاتې دی ولې مې سلګو ته ورخطا شولې لا خو مې د اوښکو باران پاتې دی او تا چې غرې نیولې راکتلي وو تا چې غرې نیولې راکتلي وو زړه کې مې ګمان پاتې دی تا چې غرې نیولې راکتلي وو زړه کې مې ګمان پاتې دی او هغه د ټول عمر لیونی ارمان هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی او مقصده چې نوره هره ګرانه مې اسانه کړه نوره هره ګرانه مې اسانه کړه ګران چې لایقه نو ګران پاتې دی ډېر مننه ډېر تشکر ډیره زیاته مننه لایق صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو او زموږ د مینوالو سره مخاطب شوي هغو سره کلامونه هم شریک کړل خوږې خبرې ورسره هم شریکې کړې نو د مشال ټي وي د ټولو ملګرو لخوا ستاسو یو عالم تشکر کور مو ودان مینوالو کتونکو لایق زاده لایق صاحب نه تاسو شعرونه او خبرې اترې واورېدي خوند مو ترې اخیستی زه هم چې د علي سورج د خپل میلمه لایق زاده لایق صاحب او د مشال ټي وي د ډایرکټر حمیدالرحمن همدرد صاحب سره ستاسو د ټولو ملګرو نه اجازه علم په لوی الله مو سپارم